जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ګرانو قدرمندو کتونکو زه یم امیر سویل یوسفزی د ثوابي الارټ نیوز سره پروګرام غږ د مسافرو کې قدرمندو کتونکو موږ سره زموږ نن درون خوږ میلمه راغلی څنګه چې تاسو ته پته ده چې غږ د مسافرو پروګرام کې موږ سره د پښتو د ژبې هغه شاعران نامور شاعران هغه خلک راځي چې کوم د پښتو ژبې خدمت کوي موږ سره نن سټوډیو کې ناست غږ د مسافرو پروګرام کې سردار یوسفزی صاحب ایته پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه مهرباني خوشحاله اوسئ قدرمندو کتونکو سردار صاحب سره ناست دوی سره به خبرې اترې کوو شاعرۍ باره کې د پښتو ژبې باره کې او یو شاعر دی ډېر نامور شاعر دی دای د لیک باره کې به خبرې کوو د کتابونو باره کې هم قدرمنو کتونکو سردار یوسفزی صاحب سره دای په باره کې هم خبرې کوو د هغې نه وړاندې قدرمنو کتونکو تاسو غږ د مسافرو پروګرام کې په لایو کال راتلی شئ او سردار یوسفزی صاحب سره هم د هغې نه تپوس کولی هغې سره خپل خیالات شیر کولی او څه میسج ورکولی موږ سره په لایو کال راتلی شئ 0315 48 96 300 قدرمندو کتونکو په دې نمبر راځي او موږ سره به لایو کال ستاسو اټینډ کوو ورسره به ستاسو کمنټس هم راځي او موږ به چې کوم دی خپل درون خوږ مشر طرف ته ځو سره به خبرې اترې کوو جی سردار صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي مهرباني یو جهان مننه بس یو شعر دی زما چې د دلبر سرې شونډې سټایل راته په سر پاتې دي دا د خپل کام غمونه جاړم اوزګار نه یم نو بس زما خوشقسمتي ده چې زه دغه د اوس اسلام آباد نه راورسېدم او ستاسو دغه فورم په حوالې سره ستاسو د فورم د لارې زه ګرانو مینهوالو سره مسافرو ملګرو وروڼو سره زه مخامخ یم تاسو پروګرام په شروع کې دغه ذکر چې وکړه د شاعر ملګري نو دغه د هغې په ژوند او خدماتو باندې به لنډ شان بحث وکړی شي خو د هغې نه مخکې چې کوم دی نو زه ستاسو د ثوابي نیوز الرټ ستاینه چې کوم دی دا لازمي ګڼم ځکه چې دا زه خبره عرضه کې کومه چې کله نه تاسو دا میشن او دا خدمت شروع کړی دی چې په ننني دور کې څوک یو قدم هم د خپلو مفادو نه بغیر نه اوچتوي او ستاسو دغه فورم چې کوم دی نو دا د پښتو خصوصا د پښتو ژبې او ادب دپاره چې کوم دی نو دا یو ډېر لوی او غوره فورم دی چې دلته کې ملګري راځي او تاسو چې کوم دی د هغې هغه غږ د مسافرو غږ سره شریکوئ او دغه ملګرو ته ټولې نړۍ ته یې رسوئ د پروګرام په لومبۍ برخه کې زه دا هم لازمي ویل غواړم او ډېره د یو افسوسناکه خبره هم ده چې ذکر کیږي د پښتو په ادب باندې د پښتو ذکر کیږي د شاعرۍ ذکر کیږي نو نن ورځ باندې د پښتو ادب یو ډېر لوی نوم یو ډېر لوی د ادب خدمتګار یو ستر خدایي خدمتګار او د پېښور یونیورسټۍ د پېښور یونیورسټۍ د پښتو څانګې پخواني چیرمن پروفیسر فرمان الدین مشقالوي صاحب ډېر سپېڅلی مشر چې هغه زموږ نه چې کوم دی نو د همیش همیش دپاره لارې بیړې کړې او نن 10 بجې چې کوم دی نو هغوی په مردان بشخالي کې خاورو ته سپارلي شوي دي نو د دې ستاسو د فورم په وساطت سره به زه ګرانو مینهوالو ته ټولو مسافرو ملګرو ته چې مسافرو دعاګانې هم ډېرې زیاتې قبلیږي نو پروفیسر فرمان الدین بشخالوي صاحب چې کوم دی نو یو ډېر پاک صفا انسان او یو ډېر د پښتو ژبې په حوالې سره د هغې ډېر زیات خدمات دي که هغې په سرکاري چوکۍ باندې ناست او که نه هغې بیا د سرکاري چوکۍ نه کله اوږې سپکې شوې او هغې چې کوم دی نو بیا راغله عام ژوند ته نو هغې د پښتو ادب دپاره چې کوم دی نو تر لرې لرې ځایونو پورې سفرونه کړي دي تللي دي هغې ډېر زیات خدمات دي هغې نن چې کوم دی نو خاورو ته سپارلي شوي ټولو مسافرو ته زه خواست کوم چې د هغې په حق کې د هغې د بخانۍ دپاره دعا وغواړي او د هغې غمجنې کورنۍ ته صبر چې کوم دی نو د هغې دپاره هم د الله نه سوالونه وکړي دغه یو د خفګان خبرو خو دا ذکر چې کوم دی نو ما لازمي ګڼل امیر ما وی چې دا وشي ځکه چې د دغه مشرانو په مونږ باندې حق دی ځکه چې دغه مشرانو نه مونږ او تاسو چې کوم دی نو زده کړې کړي دي کوو به که دا نن چې کوم دی نو زه او ته دا 2 څلور خبرې مونږ پښتو کې کوو نو دا هم د دغه د مور پلار نه علاوه چې کوم دی نو د دغه مشرانو برکت دی جی قدرمندو کتونکو د پروفیسر صاحب باره کې چې کوم دی سردار صاحب خبره وکړه
او حقیقت خبره چې د چا یو کردار پاتې شي او چا د خپل قوم دپاره څه کړي هغه یې باقاعده د ستاینې وړي. زموږ څومره هم کتونکي ملګري چې دي نو دا زموږ د پښتو ژبې د ادب دپاره نن د یو خفګان ورځ ده چونکې یو داسې انسان د دنیا نه لړ چې هغه یو باقاعده یو کردار د پښتو ژبې دپاره ډېر لوی. ما ته یو شعر رایاد شو چې وایي نومیالي مړه شي خو نومونه یې ژوندي پاتې شي. بلکل نومیالي مړه شي خو نومونه یې ژوندي پاتې شي، درانه نومونه د هاغلو ابدي پاتې شي. دغه مشران زموږ نه په مادي توګه خو بیل شي خو هغوی چې کوم دی نو په روحاني توګه مونږ سره یي، د هغوی فکر مونږ سره یي، د هغوی چې کوم پرېښودې شوي کم فکر کم سوچ نو هغه مونږ سره یو. بیا زمونږ فرض دا جوړیږي چې هغې باندې چې کوم دی نو پوره عمل وکړو، هغه مخ په وړاندې بوځو. د دغه مشرانو تعلیمات سي، د هغوی سوچ فکر سو، ظاهره خبره ده چې هغوی مونږ ته یو ډېر لوی فکر پرېښي، هغه د قوت دی، د ورورولۍ دی، د مینې محبت دی او پښتو ادب هم د دې درس ورکوي. بلکل جی. قدرمندو کتونکو هغه خلک چې زموږ نه لاړ شي او هغوی چې کوم دی د دې فاني دنیا نه رخصت شي خو د هغوی یا کردار او د هغوی یا څیزونه څنګه چې د سردار صاحب خبره تاسو وایئ چې پاتې شي زموږ څومره هم چې کوم دی د پښتو ژبې سره د ادب سره چې تعلق ساتي نو هغوی له پکار دي چې هغه میشن د هغوی یا وړاندې بوځي او هغه نوم چې کوم دی ژوندی پاتې شي او الله تعالی دې د هغه جهان ښایسته کړي او خدای دې ولا د دې خدمت د پښتو د ژبې او کوم فکر چې د پښتون بچي د پښتون قوم دپاره یې کړی د هغې د الله تعالی د سیله ورکړي په هغه جهان کې. قدرمنو کتونکو ډېر سره ډېر ملګري زموږ خپرونه ګوري غږ د مسافرو ټولو ته چې کوم دی خپرونه کې هرکلی وایو او شکریه ادا کوو. قدرمندو کتونکو زموږ په لایو کال راتلی شي تاسو موږ سره 0315 48 96 300 زیرو ټلیفون جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر جی؟ خیر دی جی. څوک او د چېرته نه؟ زه خبرې کوم د اسلام آباد نه جی. جی پروګرام کې غږ د مسافرو کې تاسو ته هرکلی وایو. جی زما ستاسو پروګرام ډېر زیات خوښ شولو او همیشه لپاره دا پروګرام جاري ساتئ. ولې چې صرف زما نه د نور هم زما ته چې کوم دلته ملګري ناست دي هغوی ډېر زیات وخت او خاص کر سردار لالا ته چې کوم دی هغوی ډېر سلامونه کوي جي. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. نور جي ستاسو څه پیغام یي سردار لالا نه څه تپوس کولی؟ هغوی ته به صرف دا ووایم چې زما د زړه لپاره یو شعر ووایي مایدار غونډه کې. بلکل جي بلکل بلکل وایو به. ډېره مننه. ډېره مننه جي. خوشحاله اوسئ. د پروګرام کې به امیر شعرونه هم وایو. جی بلکل. او دغه دوه کتابونه چې مونږ ایښي دي غواړم چې په دې باندې بلکل جی بلکل په دې باندې که چېرې څو خبرې څه په دې خو که مونږ لګیا یو په ګنټو په ختمیږي نه جي ختمیږي نه ځکه چې دا کم لیکوال کم شاعر ادیب کم سپېڅلی انسان زمونږ ملګری خوږ دوست هغه دا چاپ کړي دي سره چې کوم دی نو یو کتاب بل هم دی خو هغه چې کوم دی نو د بدمرغه ما راونړی شو او دا دوه ممکنو نو دا داسې چې دا د هغه خپله شاعري چې کوم ده عبدالحمید زاهد صاحب چې کوم دی دا د تخبې اوسیدونکی دی. پښتو ادب کې د ډېر لوی خدمات دي. پښتو ادب لمن ته چې کوم دی نو دی د روښانه سباوون په نوم باندې د خپلې شاعرۍ یو شعري ټولګه ډالۍ کړې ده په کال 2008 کې. د هغې دوه ایډیشنې بیا چاپ شوي دي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو هغې 3 کتابونه اوس دا په یو ځای باندې چاپ کړو. دریم کتاب چې کوم دی نو هغه پریس کې پروت دی. زه غواړم ستاسو دا در یتیم کتاب چې کوم دی نو دا یو ډېر ستر نوم قاضي عبدالعلیم اثر افغاني صاحب دا ډېر لوی نوم و شاعر و ادیب و طنز و مزه هم د لیکلي دي. دا علم فاضل سړی و خو د زیاتره کار چې کوم دی نو چې څومره د اولیاء کرام دي نو هغې باندې چې کوم دی نو روحاني تړون په نوم باندې خپل ډېر زیات چې کوم دی که چېرې دا مو وایي چې دې ځای په ځای دا لیکونه دې کې موجود دي چې څومره اولیا دي تر پوره پاکستان او بنګلادیش او دې خطه کې نو په هغې باندې دې ډېر زیات غټ تحقیق کړو او بیا چې کوم دی نو یو بل مشر دا خواهش ظاهر کړو چې یاره داسې څوک که را پیدا شو چې د قاضي اثر افغاني صاحب چې کوم دی نو دا خدمات او د هغې چې کوم دا دغه دي دا مخپړوان دې بوځي دا راجمع کړي. نو زه په دې باندې ډېر فخر محسوس کوم ویاړم چې زمونږ ډېر تکړه ملګری دی او
هغې چې کوم دی نو دا خدمات چې کوم دی نو هغې ترسره کړه او دا لیکونه چې کوم دي د اثر افغاني صاحب دا هغه راجمع کړه. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په دې کې که ستاسو اجازت د کوربه اجازه ډېر ضروري نو په دې کې به زه صرف یو څو کرښې دا ووایم چې عبدالحمید زاهد صاحب تړون د دې دا کوي چې محترم عبدالرؤف شاه غریب آبادي د اثر افغاني په هکله علمي مقاله کې یو خواهش ښکاره کړی که د اثر صاحب په ادب او سیرت یو معصوم کتاب څوک جوړ کړي او نوم پې در یتیم د خپل وخت کیږدي نو ښه به وي. شکر الحمدلله داسې کتاب ترتیب کولو سعادت الله پاک ما ته راوبخلو نو هم دغه نوم ورله ورکوم او دا کتاب د قاضي عبدالعلیم اثر افغاني او د هغې معین عبدالرؤف شاه غریب آبادي سپېڅلو روحونو ته ډالۍ کوم. په وصال یې مینتبار اوسه رحمانه په صدب کې ورتلې نشته د ګوهر بیا عبدالحمید زاهد نو دا لکه هغې دا نغه کړی دی. کتونکو ته به زه صرف د دې کتاب چې واضح یو دوه درې کرښې به ترې نورې دا کړم چې دې کوم نغه دی نور مفهوم او کوم نغه دی هغه دې ته واضح شي. عبدالحمید زاهد صاحب په دې کې لیکي چې اثر افغاني تړون چې کوم روحاني تړون کوم کتاب دی نو زاهد صاحب وایي چې زه د اثر افغاني دغه کتاب ته چې زه ګورم نو هغه په دغه یو کتاب دپاره هغه د 200 کتابونو چې کوم دی نو اول سټډي کړی 200 دا کتابونه هغې سټډي کړي اثر افغاني صاحب د هغې نه پس بیا چې کوم دی نو هغې قاضي صاحب چې کوم دی د کتابونو استفاده کړې ده هغه دومره ډېر او ذهیم دي چې هغې له د لوستونکو ځان له پوره یو ژوند پکار اثر صاحب په 2 کاله کې دا کتابونه لوستي هم دي او روحاني تړون یې تحلیق کړی دی. زه چې کله هم روحاني تړون راواخلم قاضي صاحب د تحقیق انداز او کړاو ته ګورم حیران پاتې شم. نن چې د داوزو په علاقه پېښور کې د صحاب بابا زیارت لکه روښانه سباون ښکاري دا د قاضي اثر د تحقیق اثر دی. ګینې چاته پته و چې دا قبر د یو لوی صحابي حضرت سنان ابن سلما دی. دغه کتونکو ته هم دا لږه واضح شوي چې لکه اثر افغاني صاحب چې دا جدا کتاب چې کوم دی چونکې دا دغه ټولو کتابونو نه یو ناچوړه جمع شوی دی دا چې بیا په اثر افغاني صاحب چې کوم دی نو کوم خو شخصیاتو بیا لیکل کړي دي او په دغه حوالې سره د اثر افغاني صاحب لیکونه دي هغه ټول بیا زاهد صاحب چې کوم دی نو راجمع کړي دي او دې له کتابي شکل ورکړی دی. نه علاوه بیا بل کتاب دی د سلیم راز سریزې سلیم راز صاحب چې کوم دی نو ځان له بیا یو ډېر لوی شخصیت څه چې پوره یو تحریک دی هغه الله دې ژوند او صحت ورکړي. نو بیا عبدالحمید زاهد صاحب د سلیم راز صاحب چې کوم دی نو چې په مختلفو شخصیاتو په کتابونو کمې سریزې لیکلي نو هغې کې داسې هغه کړی سلیکشن یې پکې کړی دی هغې کې چون کړی دی او هغې کې 30 چې کوم دی نو سریزې راجمع کړي دي او هغې له بیا دا شکل ورکړی دی د کتاب دا شکل ورکړی دی او د دې نه علاوه بیا دریم چې کوم کتاب دی نو هغه بیا د ښاغلي میمرې شفق صاحب چې د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد باني چیرمن دی او د تورو د ډېر لوی خدای خدمتګار مولانا عنایت الله صاحب چې کوم دی د هغې فرزند دی نن سبا په عمره کې دي اسرار د تورو صاحب او شفق صاحب دا دوه ورونه دي دواړه د لوی کچ شاعران ادیبان او ډېر سپېڅلي مشران دي دواړه نن سبا په عمره کې دي الله یې په خیر خیریت سره راولي. نو دا 3 کتابونه عبدالحمید زاهد صاحب چې کوم دی هغې په خپل خرچ باندې په خپل کړاو باندې هغه چې کوم دی نو دی لږ کتابي شکل 3 واړو له ورکړی دی د شفق صاحب کتاب را روان دی هغه هم تیار دی او دا 2 چې کوم دی نو هغې له به هم بلنه ورکوو چې شته زموږ خپرونې ته راشي انشاءالله بلکې یو دا کتونکي به م وایي چې نن خو صرف د دواګانو خواست دی عبدالحمید زاهد صاحب ګرانو زیاتره ملګرو ته پته هم ده چې عبدالحمید زاهد صاحب د 3-4 میاشتو راسې ډېر زیات ناروغه دی هغې ته چې کوم دی نو څه د پټو هغه دی رنځ دی نیرو او هغې په وجه چې کوم دی نو هغې ته ډېر زیات تکلیفي او علاج یې جاري دی الله یې صحت ورکړي. نو کتونکو مسافرو ته خصوصا د هغې مینوال دې ټایم کې که دا پروګرام نو چې هغې د هغې د روغ صحت دپاره دعاګانې ځکه چې دغه مشران او دغه ملګري دومره هم دی او د دې دومره لوړ مقام دی چې ما تاسو ته عرض وکړو ګرانو کتونکو ته چې دا 3 کتابونه په دې باندې
هغوی چې کوم دی نو ډېر زیاتې پیسې او د جیب نه یې لګولي دي نو دا ډېر غټ کار او داسې په ننني دور کې داسې بالکل جی له خدای روغ صحت ورکړي چونکې دا زموږ د قوم غټ اساسي چې دومره نامور خلک یو دومره غټ خدمات یې کړي قدرمندو کتونکو د زموږ لایو کال نمبر دی موږ سره راشئ 0315 په دې باندې و تاسو لایو کال موږ ته کوئ او موږ سره درون خوږ مشر ناست دی ای سره به هم خبرې اترې کوو ستاسو سوالونه ستاسو پیغامات او چونکې زموږ خپرونه کې زیات در شعرونه وي خو چونکې دا نن زیات باز زموږ دام ډېر قیمتي او د پښتو د ژبې خدمات متعلق او د ډېر قیمتي خلکو باره کې سردار صاحب نه به هم د دغه او شعرونه به او خو داسې چل عبدالحمید زاهد صاحب یو غزل ما سره دی نو د هغه خو ټوله شاعري ډېره زیاته په زړه پورې ده او یو غزل د هغې به چې کوم دی نو ګرانو کتونکو ته ډالۍ کومه چې عبدالحمید زاهد صاحب وایي چې سترګې شیرازې لري زل پې لکه ټال ساتي سترګې شیرازې لري زل پې لکه ټال ساتي په یو جبین کې هم جلال او هم جمال ساتي سترګې شیرازې لري زل پې لکه ټال ساتي په یو جبین کې هم جلال او هم جمال ساتي او زما د ذات سره بېشکه محبت نه کوي خوښ مې په دې تصویرونه مې سنبال ساتي او زما د ذات سره بېشکه محبت نه کوي خوښ مې په دې تصویرونه مې سنبال ساتي او چې په خبرو شي د فن معیار ته ورسیږي خو د کردار لوښې همیش لره کنګال ساتي او زما د حسن د معراج وسیله دا لیونی په شکال راغې د خپل زخم نه لږ خیال ساتي او ستا د کوثرو د شرابو تمداره خلک زاهد صاحب وایي چې ستا د کوثرو د شرابو تمداره خلک دلته خو یو بل ته په زړونو کې دیوال ساتي او که ستا جنت چرته د وینې تویولو نوم وي نو په الفت مینان ذهن کې یو سوال ساتي زاهده مونږ یو د روښانه سباون پامتدار دوی خو په سترګو کې د اوښکو په شکال ساتي زاهد صاحب شاعري ډېره زیاته روښانه سباون کتاب چې تاسو وګورئ نو او هغه داسې ده چې دی په خپل دور کې د نن نه 30 کاله مخکې چې کوم دی نو دی په تخبې ادبي ټولنې د لارې ډېر درنې ادبي دستوري کړي چې په هغې کې به محترم مشران اجمل بابا دی اجمل خټک صاحب دی او علي حیدر جوشي صاحب دی رحمت شاه ساحل صاحب دی او نور داسې مشران شاعران هغوی چې کوم دی نو په هغې کې به ګډون کوو هلته کې پوره یو مکتب و پوره زده کړې او پوره چې کله دی اسلام آباد ته راځي او تخبې پرېږدي اسلام آباد ته د رزق په لټون کې راځي د کار روزګار په سلسله کې راځي نو په تخبې کې هغه پوره یو هلته کې بوزغلې پرېښو چې هغه اوس خزان له یو فصل شوی مزیدار دغه جی تاسو خبرې وکړئ ټولې خبرې خو ما جی بالکل بس تاسو مېلماني او مونږ هم غواړو چې تاسو خبرې وکړئ مونږ سره ډېر زیات ملګري دې ټایم سره راځي او زموږ غږ د مسافرو پروګرام ګوري کمنټس هم ډېر زیات را روان دي چونکې زما په موبایل کې مسله ټول نه ښایي بهرحال فیض الله اسلام السلام علیکم فیض الله اسلام طیب سعودی عرب نا جیو جاوید میری طرف سے آپ دونوں کو السلام علیکم جاوید شیخ جدہ سعودی عرب سے وقاص ریاض سلام علیکم سلام مانیروال سلام روجانا وعلیکم سلام وقاص ریاض سلام علیکم سلام دې ټایم سره زموږ خپرونه ګڼ شمېر ملګري ګوري او د ډېرو ملګرو کمنټس چونکې موبایل کې څه ټیکنیکل پرابلم دی کمنټس نه راځي بهرحال زه ریکویسټ کوم خپل سټاف ته چې مونږ ته بل موبایل لاکړي او ستاسو کمنټس مونږ مخپړوان دي زموږ کتونکو ته راولو زموږ لایو کال نمبر دی کتونکو مونږ سره راتلی شئ نیغ په نیغه فون کولی شئ 0315 48 96 300 په دې باندې نیغ په نیغه راتلی شئ او مونږ ته فون کولی شئ زموږ درون خوږ
میلمه سره هم خپل خیالات شیر کولی شئ د هغې نه هم تپوس کولی شئ چاته پیغام رسولي کمنټس به جي زه لږ ووایم او مهرباني وکړئ دا جي جاوید د شیخ جاوید شیخ د جده سعودي عرب نه حیاز هیلو وعلیکم سلام او وکاس ریاض فیض الله او جاوید هغه ملګري را روان دي کمنټس چونکې ډېر زیات تیر شوي دي معذرت غواړو دې ټایم سره یې شوقی نه خو بهرحال زموږ خپرونه چې کوم ملګري ګوري دا ستاسو په تعاون سره کېږي زموږ د پروګرامونو ښکلاګانې تاسو یې څومره مسافرونه چې دي زموږ په هر هیواد کې پاتې کېږي د موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو د زموږ پروګرامونو له ښکلاګانې یې ورکوي موږ سرجي سردار صاحب ناست او موږ خبرې ډېرې زیاتې وشوې دا اینه به ساورو چونکې زموږ ډېر ملګري د شعر او د غار سره ډېره مینه کوي مسافرو ملګرو ته د خپل نظم یو بند به زه ووایم چې څنګه خوشحاله شم چې رونه زما څنګه خوشحاله شم چې رونه زما در په درواړه سرګردان ګرځي ذکر د کمې سیمې وکړم درته دوبۍ سعودي کې مو ځوانان ګرځي روډونه ګوره د لاهور او پنډۍ د خېټې غم کې پریشان ګرځي څوک خرڅوي چڼې دانې وږي څوک کباړیان شو په ډیران ګرځي تنکي بچي مو پالشونه کوي د وطن واړه ښاریو خوړل څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي زموږ ځوانان خو مزدورو خوړل قدرمندو کتونکو ډیره زبردسته وینا وه د سردار یوسفزي صاحب چې تاسو واورېده غږ د مسافرو کې زمونږ کم ملګري نیغ په نیغه راځي کمنټس په ترو هغوی موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو او چې کم ملګري هم کمنټس کوي معذرت غواړو چونکې ټیکنیکل پرابلم دی کمنټس ډېر زیات نه شو کېږي خو چې کم ملګري زمونږ خپرونه ګوري دی موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو دا ستاسو پروګرام دی غږ د مسافرو او ما تاسو بخښنه غواړم خبره کوله تیر یو څو ستاسو خپرونې ما د نظره تېرې شوې نو ډېر زیات خوشحاله هم شوم ځکه چې څومره ریسپانس څومره خلکو څومره ملګرو هغه کتلي دي ډېر زیات او بیا په خاص توګه زموږ چې کوم مسافر ملګري دي نو خوشحاله شوم ځکه چې کوم تاسو محنت کوئ تاسو چې کومې منډې ترړې وښئ خپل وخت وباسئ خپل وسایلو باندې نو دا ډېر ګران کار دی خو دومره یي چې د هغې خدمت اعتراف وشي نو دا ډېره ښه خبره یو انسان لږ نور تازه دم شي هغه منډې ته او هغه خپل مشن ته چې کوم دی نو نور تازه دم شي نو دا ډېره ښه خبره ده او دغه ملګري دی الله روغ جوړ خوشحاله ساتي ډېره مننه قدرمندو کتونکو زموږ خپرونه غږ د مسافرو روانه ده او ټایم هم موږ سره دوره نشته چونکې زموږ میلمه نن راغلی دی ډېر په شارټ نوټس راغی دی موږ د زړه نه شکریا ادا کوو د خپل ثواب الارټ نیوز د ټیم د طرف نه زموږ د کتونکو د طرف نه او د روان چته او هغوی ته چې کوم دی بلا کارونه وي خو بیا هم د زړه نه تعالی شکریا ادا کوو قدرمندو کتونکو په لایو کال راتلی شئ 0315 او نیغ په نیغه موږ سره خپرونه کې شاملېدی شي او د خپلو خیالاتو اظهار په فون باندې او کتونکو دا لایو کال نمبر چونکې زموږ نور خپرونو نه پس په بندو او ډېرو ملګرو میسیجونه کړو چونکې دا د مسافرونو په ډیمانډ باندې به دا نمبر زموږ آینده لپاره کولاوي او دا به زموږ پروډیوسر صاحب سره ګل یوسفزي سره چېرې چا څه قسمه میسیج ورکولي کمنټس کولي پروګرام ته راتګي د هغوی زموږ پروډیوسر صاحب سره چې کوم دی نیغ په نیغه او په دې نمبر باندې راځئ رابطه کوئ ثواب الارټ نیوز مسلسل د خپلو پښتنو وروڼو حواس جوړ شوی دی چېرې چا څه قسمه پروګرامونه یې څه ستونزې غږ د مسافرو کې چونکې مناسب نه ګڼو خو بهرحال دا زموږ ټوله خپرونه داسې ده چې زموږ ټول کتونکي ډېر زیات امیر دی خو داسې ده چې ثواب الارټ نیوز تاسو چې کوم دغه دي یو کمال ستاسو دا هم دی دا کال جی دا فون اوچت دی کال اوچت جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم سلام څوک او د چېرته نه زه عمران خبرې کوم صحابای نه جی عمران بھائی تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی سردار لږ سپیشل سلام جی وعلیکم السلام جی جی سردار له زموږ دا خاص چې موږ خپل نګشیر وایو جی بالکل نور که څه پیغام یې چاته ورکولي جی سردار له ټیک شو وروره ډېره زیاته مننه جی ډېره مننه عمران بھائی که خیر یې مونږ چې کوم دی نو بالکل جی بس نیغ په نیغه ورته ډالۍ کوي زما یو شعر دی امیر چې زپلي کام نه مې مونږ سره څه خو شعرونه دي چې زپلي کام نه مې سوچونه او فکرونه زار شه د یو بېوسه ځوان نه دومره سخاوت کېږي نو دې پروګرام له دې خپرونې له
د بچو نه په انا باندې د اسلام آباد نه راغلی یم. ډېره مننه ځکه چې ستاسو چې کوم منتظمین دي د پروګرام نو د هغې د سوچ فکر او د هغې د تړپ ته او د هغې د دغه ته چې ګورم چې کوم د دې پروګرام د دې میشن لپاره د خپل دغه لپاره هغې څومره مخلص دي او تاسو څومره زیات هغه نو بیا مجبور شي انسان چې وخت ورکړي که هر څومره هم چې کوم دی نو څنګه دغه لس شل منټه یا ګنټه وخت هېڅ معنی نه لري. غټ څیز چې کوم دی هغه ستاسو دا خدمت دی چې تاسو شروع کړی. دغه ملګرو ته به شعرونه خپل څو ډالۍ کړمه چې بس که اوچت شه له بستره ویښ شه، بس که اوچت شه له بستره ویښ شه، نور راوړېدلی دی له غره ویښ شه. د اودو برخه کې کټي وي مدام، د اودو برخه کې کټي وي مدام، خوبونه بس که د زړه سره ویښ شه. او د وخت مرهټ ته احمد شاه بابا شه، د وخت مرهټ ته احمد شاه بابا شه. د پانیپت د جنگ زړوره ویښ شه. د ملالۍ ټپې نه مخکې ګورئ، د ملالۍ ټپې نه مخکې ګورئ. دښمن واپس که له سنګره ویښ شه. او ژوندی تر څو به د بابا په نوم یې، ژوندی تر څو به د بابا په نوم یې. د هر میدان ستر ناموره ویښ شه. او ګله د علم مشال بل که درومه، ګله د علم مشال بل که درومه. د دیاړو غم کې اوتره ویښ شه. ما یوسفزي سردار کلم پورته کو، نغمه لیکمه خوندوره ویښ شه. ډېره مننه. دغه ته مې جي ډېره قیمتي وینا را ډېر قیمتي لیک هم کړی او هر څه سره هم پکې ټچ کړي دي چونکې د اوسني دور بچو ته پکې یو نصیحت هم دی چې یاره لکه ډېر څیزونه پکې هم جي تړلي دي. دغه تاسو خبره کړ کوم دغه بچو ته دغه ځوان کل ته دا زمونږ او ستاسو فرض جوړیږي دا فکر رسول دا وینا رسول د ژبې په حوالې سره زه تاسو سره او قدرمنو مینوالو سره که یو خبره شریکه کړمه پرونۍ خبره چې زه اسلام آباد کې چېرته تلم په ضروري کار نو وخت ډېر لنډ تنګ و نو زه ټکسي کې کېناستم او په لاره باندې چې کوم دی نو هغه ډرایور چې کوم دی نو هغه پښتون او چې څنګه په سپیډ کې ما ورته چې دغه ځای ته به ځان رسو خو وخت ډېر لږ دی هغه ډېر سپیډ و او مخامخ یو چوک کې چې کوم دی نو مونږ پولیس والا اشاره راکړه زه په پته نه وم پوهه چې یاره دا اشاره ولې راکړه چې څنګه ګاډۍ د ډاډۍ ته ودرو نو د سیټ بیلټ چې کوم دی نو نه وتړی او چې څنګه ورکوز شو نو هغه اتفاقا هغه پولیس والا کې یو ملګری چې کوم دی نو واقف و نو هغه چې زه څنګه ورکوزېدم ما چې زه ورته ووایم چې یاره ریکویسټ ورته وکړم چې یاره دغسې په ضروري کار در کېږو ما ته خو اندازه وشوه چې د غلطي وه نو چې څنګه ورکوز شوم نو هغه لرې نه اواز وکړه خاندل چې واو مشاعرې له به روان یې که نه ځه میلاو شو چې څنګه بیا کېناستو نو هغه ډرایور شکریا م ادا کړه چې یاره دا خو پرچې نه نغه شوم پیسو نه تاوان نه بچ شوم او ته شاعر یې نو ما ورته یو یاره جي وایي زه ګورې ما پېژنې نو مې زه خو یې نه پېژنم وایي زه د خوشحال خان خټک نوسې یم مې د کوم ځای وایي زه خو د کوړي یم مې یاره دا خو ډېر زیات زه خوشقسمته یم چې د خوشحال بابا نوسي سره خو ډېر لوی نوم و چې د هغه کورنۍ یو ځوان سره چې کوم دی نو زه روان یم بابا تاسو خبره به بیا جاري جی السلام علیکم جی السلام علیکم کال ډراپ شو جی نو هغه نه ما یو تصویر مو واغسته ښه جي یو سیلفي ټایپ تصویر مې ته واغسته ورته مې چې دا به زه په سوشل میډیا ورکوم هغه ته مې چې ته د بابا نوسې نو ما ته یو شعر ووایه یاره جي وایي که ما ته مو ووایي نو ما له خو نه راځي نو بیا هسې په ګپ شپ کې ما لږ تنګ هم کو تصویر مې ته واغسته ما ورته دا زه اوس ورکوم په سوشل میډیا چې دا څنګه د ستر خوشحال بابا د کورنۍ دعویدار دی او دله شعر نه ورځي نو مطلب د خبرې دا دی چې نوی کل ځوان کل چې کوم دی نو خوشحال خټک د ټولو دی دا خو یو خبره منځ کې راله هغه د ټولو پښتنو دی او لکه دا چې څنګه ځوان کل چې کوم دی د مایوسۍ خبره نه کوم اوس خو حالات ډېر ښه دي د سوشل میډیا په برکت هم ځوانان پښتو طرف ته ډېر زیات راغب شوي دي که مونږ پوسټونه ګورو مختلف قسم شعر و شاعري ګورو یا نورې دستورې نو هغې کې ډېر زیات دغه سره دی چې څنګه
په داسې چې کوم ذاتي سکولونه دي هغې نه پښتو هغې کې نشته نور مسایل شته دی په تعلیمي ادارو کې د ژبې په حوالې سره خو د هغې باوجود هم چې کوم دی نو خبره ډېره د امید ده او د مایوسۍ خبرې نه د ژبې په حوالې سره السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی جی خیر مو ښه دی خیر دی څوک او د چېرته نه زه ست خبرې کومه جی جی څنګه دی ښه جی خیر دی جی تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مننه جی ستاسو پروګرام غږ د مسافرو ډېر ښکلی روان دی الله تعالی دې تاسو کامیاب کړي او سردار یوسفزای ته موږ په پروګرام کې کلی وایو چې تاسو راوغوښتو یو جهان مننې کوو ستاسو مخه ډېره ډېره مننه نور څه پیغام ورکول غواړي بس زموږ سردار دا پیغام دی چې یاره د مور په نوم یو ښکلي څو شعرونه ووایي چې دا مسافر مو خوشحاله شي او زموږ مینهوال نور مو خوشحاله شي جی بالکل بالکل ډېره مننه دغه ملګرو چې کوم دی د دغه مسافرو ملګرو که هغه زمونږ چې کوم دی نو دلته کې د اباسین نه پورې دي او که د وطن نه بیا بهر د سمندرونو پورې دي نو هغه زمونږ دپاره ډېر محترم دي او الله دې چې کوم دی نو خوشحاله لري د مور په حوالې سره دي دغه که ما ته یو دوه شعرونه د مور نظم چې کوم ما لیکلی هغه کې یو دوه شعرونه چې عمر د ډېر شه چې مدام دا ستا په څنګ ګرځم عمر د ډېر شه چې مدام دا ستا په څنګ ګرځم په هر ډګر چې مور ستا په دعا رنګ ګرځم دغه یو شعر دغه ملګري ته ډالۍ پوره نظم راته یاد نه دی زبردست جی ډېره مننه قدرمندو کتونکو موږ سره پروګرام کې په لایو کال راتلی شي 0315 او معذرت به غواړو چونکې کامنټس ډېر زیات تیزی سره را روان وو څه پکې زموږ نه میش شو خو بهرحال ستاسو اجازه دي چې څو کامنټس پکې جوړ کامنټس هم دغه کې بیا چې تاسو سره چا کوم مرسته کړي د هغې ذکر هم ډېر زیات ضروري دی مرسته خو پکې جي وخت موږ نن تاسو ټایم ډېر زیات شارټ و هغه موږ سکیپ کړه جی سردار یوسفزی انصر علی بہت خوبصورت وقاص ریاض سلام سردار یوسفزی تاسو ته جی وقاص سلام کوي دا جی ارشاد خان سلامونه سردار یوسفزی او پوره ټیم ته جی وعلیکم سلام او دا جی سجاد آدم ډیر ښکلی پروګرام دی وروره ستاسو پروګرام مې ډیر خوښ دی امیر رابطه بیا وکړه جی بالکل انشاءالله دا جی شمس الامین دې ټایم سره زموږ خپرونه ګوري سجاد آدم چې کوم دی زموږ خپرونه ګوري مقتدر خان ډیر مزیدار جی ډیره مننه او انصر علي ډیر ښه او مانیروال جی A1 جی ډیره مننه جی ستاسو مینه ده حبیب مسافر سلامونه سردار جان ستړی مشي قربان جی ډیره مننه جی سجاد آدم خان وی سردار یوسفزی ته خوا دی چې د پښتو قوم باندې څه ووایي جی بالکل جی ایاز خان هم زموږ خپرونه ګوري عبید خان سلامونه می قبول کړئ سردار صاحب ډیر ښه شاعري دي زما ملاقات ورسره د بونیر د لوړ غرونو په سر کاړه کلي شوی و ډېر ښه کلامونه یې وړاندې کړي وو عبید پښتو ادبي سباون یار حسین او دا د زمګال تکې بونیر کې ډاکټر تاج بونیری صاحب د هغه د بچو ودونه نو په هغې کې چې کوم دی نو یو ډېره درنه مشاعره هغې جوړه کړه او هغې کې د ثوابې ټول شاعران ملګري د بونیر د ګیر چاپېره سیمو نو کیدای شي هلته کې به ملاقات شوي ډېره زیاته مننه دي نور ملګري نور نمونه کوي تاسو طارق مشال صاحب چې کوم دی دا زموږ شاعر ملګری بالکل د دې خو ما بلکې هغه پروګرام ما کتلی و وروستو مې کتلی و په هغه ټایم مې نه و کتلی او ډېر زیات خواږه شعرونه خواږه وینا ښکلی ځوان او ښکلې وینا یې زموږ خپرونه ګوري جي طارق زمان ډېر سلامونه جي وعلیکم سلام علي صوابی یوسفزی سلامونه قبول کوي جي وعلیکم سلام کومو ملګرو چې دی کې زموږ کامنټس مې شوي دی نه موږ معذرت غواړو زموږ ټول د زړه سرونه او پروګرام کې ټولو ته چې کوم مخکې پروګرام چا وکړه دې ټایم سره راځي د زړه د کومې نه هرکلی وایو زموږ د سر ګلونه او تاسو زموږ ښایست یې زموږ د خپرونو ښایست یې او زموږ مرستیال د ثواب الارټ نیوز تاسو یې بېشکه هم دغه کسې ده او دې دپاره یو بل زیری او یو امید به دا هم ورکو چې وخت سره سره به انشاءالله په دغه خپرونو کې به نور هم چې کوم دی نو ښکلا راوستلی شي نور به چې کوم دی نو دا ښکول شي د وسایلو دننه وسایل خو ډېر ضروري نو د پښتو مینهوالو ته دا هم زه وایم چې که زه دا خواست ورته وکړم
ستاسو په وساطت سره چې دغه فورم سره خپلې مرستې خپل تړون خپلې اړیکې کلکې کړي نو دا به ډېره ښه وي ځکه چې دا د دې خطې د دې سیمې او د دې علاقې نه دا یو چې کوم دی نو فورم دی چې هغه مختلف قسم یو شعبه یو فیلډ نه دی راټینګ کړی دی که هغه صحت دی که هغه تعلیم دی که هغه طنز و مزه ده که هغه شعر و ادب دی که هغه دینی پروګرامونه دي خپرونې دي نو هغه ټول د دې نه خورېږي نو د هغې دپاره چې کوم دی نو د دې مرستې ډېرې ضروري دي. بالکل جی تاسو څه وایئ؟ بالکل جی بغیر مرستو نه کېږي او قدرمندو کتونکو زمونږ سردار صاحب خبره وکړه چونکې مخ په وړاندې بیا زه بولم زمونږ راتلونکي پروګرام دپاره کوم ملګري چې مرستیال جوړېدل غواړي زمونږ پروډیوسر صاحب سره هم په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ زمونږ وټساپ نمبر باندې رابطه وکړئ باقاعده به تاسو زمونږ غږ د مسافرو پروګرام د نورو خپرونو مرستیال جوړېدی شي چې ورته سپانسر ویلی شي. قدرمندو کتونکو ټایم ډېر زیات شارټ دی او سردار صاحب خو خوندور ګپ کې او ادبي خبرو کې را دننه شوی چونکې خو بهرحال زما د ټایم احساس ما سره د شته نو زه به ورته دا یاد دهاني ورکوم خو په تلو تلو کې به اخیرنۍ څه واورو بیا به هغې نه پس موږ خپله خپرونه غونډو او زه ورته خصوصا چې کوم دی خپل طرف نه دا ریکویسټ کوم چې د دانش صاحب که تاسو سره صحیح د دانش صاحب خو راته به څه یاد نه وي ما ته شعرونه ډېر کم د اسلام آباد ملګري مشرانو دغه کوي چې نظمونه دي هغه ښه اوږده اوږده دي خپل هغه راته ټول په یاد دي خو خپلې غزلې لنډې لنډې هغه هم راته ډېرې کم یادېږي خو د نورو چې کوم مشران دي نو د هغې شعرونه خو یاد دي دانش صاحب شعرونه راته نه دي یاد زه به خپل څو شعرونه چې کوم دی قدرمنو مینوالو ته ډالۍ کړمه چې دا سرې لمبې چې مې د کلي په چینار راځي دا سرې لمبې چې مې د کلي په چینار راځي لکه چې بیا څوک نازولې نن د ښار راځي او مونږ ته لرې لرې شړي ټوپکمار لګیا دي مونږ ته لرې لرې شړي ټوپکمار لګیا دي اوس به زمونږ یو لیډر په دغه لار راځي ته خو د زړه تارونه چیړې وایه وایه اشنا ته خو د زړه تارونه چیړې وایه وایه اشنا ستا په خوږو خبرو زړه ته مې قرار راځي د مشرۍ پټکې به هغه چا له تړو په سر د مشرۍ پټکې به هغه چا له تړو په سر څوک چې په ژوند کې د خپل خوار ولس په کار راځي او چې د خوږو خوږو شعرونو شاعران یادېږي او د مشرانو نه ډېر په معذرت سره چې د خوږو خوږو شعرونو شاعران یادېږي په یوسفزو کې تولاندی نه به سردار راځي جی ډېر زبردست ډېره مننه قدرمندو کتونکو دا زموږ درون خوږ مشر قابل قدر سردار یوسفزی صاحب چې موږ له د خپل ژوند قیمتي ګړی راکړه او زموږ د خپرونې حصه شو زموږ مسافرو له هم هغه خپله مینه ورکړه او راله ډېر شارټ ټایم سره د اسلام آباد نه نیغ راله زموږ سټوډیو ته دی موږ یو جهان مننه کوو او زموږ خپرونه ټایم سره ته رسېدلې خو هر خپرونه کې زه دا میسج ورکوم زموږ مسافرونو له او نن بیا هم ورکوم چې تاسو چړته هم یې ښاد او آباد اوسئ تاسو زموږ د قوم غټه اساسه یئ زموږ مټ یئ موږ چې نن په سکون ژوند تېرو او زموږ ژوند کې ښکلا او ښایست دی دا زموږ د مسافرو وروڼو د وجې دی تاسو زموږ د دې قوم غټه اساسه یئ او په هغه هېوادونو کې تاسو د دې قوم سفیران دي نو چې چېرته هم اوسئ ښاد او آباد اوسئ زموږ د ثواب الارټ نیوز مسلسل دا کوشش دی چې موږ تاسو سره باقاعده د دې خپرونو په ترو در شو تاسو سره ستاسو مسافرای یو څو ګړی ستاسو نه والي او تاسو ته هغه مینه درکو چې کومه تاسو ته د خپل کلي د خپل چا پیرچل نه میلاویږي ستاسو نه به اجازت غواړو